حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو منافق او یو يهودي فیصله راوړه. منافق په ناحقه و، يهودي دا غزمکې حقدارو. نبی علیه السلام د يهودي دپاره فیصله وکړه. هغه منافق په دې فیصله باندې رضا نه و، د الله فیصله ونه منله، ځکه د رسول الله مبارک فیصله دا د الله فیصله ده. هغه منافق ورته وایي وایي موږ به ستاسو یو عالم ته ورشو، په هغه باندې به فیصله وکړو. هغه وایي نه، وایي د عمر ته به ورشو، دا ډېر د انصاف والا سړی دی. عمر فاروق صاحب ته تیار کړي یهودي دا منافق. چې کله راله هغه یهودي ورته وایي وایي عمره رسول الله مبارک زمونږ فیصله کړې ده، د هغې باوجود دا منافق یې نه مني او موږ تا ته فیصله راوړې ده. عمر صاحب ورته فرمایي انتظار وکړئ، زه ستاسو فیصله کوم. ګوره رسول الله مبارک موجود دی، بادشاه یې وقت دی، دا دواړو جهانو بادشاه دی، دا مبارک موجود دی، د ده مبارک په جون کې دا معامله ده. هغه مولا یا هغه سرکاري نوکر چې هغه دا وایي چې بادشاه موجود وي، عام سړی په لاس کې قانون نشي اخیستی. دا در مسلمان فرض دی چې ګستاخ بې ادبه هغه خپل انجام ته ورسوي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مبارک هغه کور ته ننوته، توره یې راویسته او د مخې شی د دې منافق سر هغه قلم کړ. وایي چې څوک د الله او د رسول فیصله نه مني، د عمر فیصله بې دا ده چې د مخې سر هغه منافق هغه جهنم ته واصل کړي. رسول الله مبارک موجود دی، قانوندان قانون ساز موجود دی، د هغې باوجود عمر صاحب په توره باندې فیصله وکړه. دا در مسلمان دپاره تعلیم دی چې خپل ایمان کې قوت د عمري ایمان راولي، چې بیا دپاره داسې یو ګستاخ، داسې بې ادبه، داسې جرأت ونه کړي چې یو څو داسې مردار شي، بیا به دوی چې کوم دی خپل ځان پټ ساتي. که کافر وي هغه خپل کفر دا به بیا د مسلمانانو نه محفوظ ساتي. کافر ولې زړور شو؟ تقریبا پرون زه خبر شوم یا بل پرون چې په هندوستان کې یو هندو دا پوسټ کړی د نبي علیه السلام د بې ادبۍ متعلق. دا هندو ولې زړور شو؟ هندو هغه چې کوم دی یو بېایمانه وي، خو په ده کې دا غیرت د کوم ځای نه راوي. دا یې بعضې مسلمانانو بې غیرتو ته وکته. مسلمان بې غیرته هغه ته وکتل چې یاره بعضې راپاڅېده چې دغه نوجوان قانون په لاس کې اخیستی دی، ښه کار نه دی کړی. هغه هندو زړور شه چې زه په مسلمانانو کې مې بعضې ملګري شته. هغه راپاڅېد، د نبي علیه السلام د بې ادبۍ پوسټ یې وکړه، یو اشتهار یې خور کړ چې زه په مسلمانانو کې هم زموږ ملګري شته. نو چې هر کله په مسلمان کې بې غیرتي راله، کافر زړور شه. چې کافر زړور شو نو بیا ستا د مونځ څه ضرورت دی، ستا د اودس او د روژې څه ضرورت دی، دا ستا په کار نه راځي، ځکه دا ستا ظاهري عمل دی. ستا د ایمان چې کوم کودی دی هغه خالي دی د ایمان نه. نو لحاظه په ځان کې به غیرت راولي چې کله هم د نبي علیه السلام یو ګستاخ په یو ځای کې پیدا کېږي، وس کې څومره کېږي د هغه سره معامله وکړه. که وس کې نه کېږي یو مسلمان غیرت وکړو، د هغه ملګرتیا وکړه، هغه ته ښه ووایه، دا د ایمان هغه کمزوري حصه ده. او چې ستا خپله هم وس نشته دی چې په لاس باندې د هغې انتقام والي، په ژبه باندې ورته ښه ووایي، نو په زړه کې خو ته ښه ووایه که نه. چې په زړه کې ته ښه نه وایي او په ژبه باندې وایي چې یاره دا یې ښه کار ونه کړ، نو ستا ایمان بیا څه شو؟